ښه ترانزیشن خو مو پرون وایه چې د ترانزیشن څخه هدف دا دی چې موږ تاسې پر سلایډ باندې یو عملیات تطبیق کوو چې سلایډ پر سره کم باندې موږ غواړو چې ښکاره یې کړو د هغه دپاره موږ د ترانزیشن څخه استفاده کوو. مثال یې مثلا پر دا رقم باندې زه غواړم چې سلایډ ښکاره کړم یا پر دې رقم باندې پر هر ډول باندې چې مو خوښ وي پر هغه ډول باندې زه پر سلایډ باندې دغه عمل اجرا کولی شم. یو شی پرون زما څخه پاته سو، ما پرون دلته وویل چې مال په دې ځای کې موږ تاسې کولی شو چې ساوند ور واچوو. معلومیږي اوه په دې ځای کې موږ کولی شو چې مثلا د دغه سلایډ د اوښتو سره ساوند ور واچوو. دا پرون ما ووایه اوه. اوس ځینې وخت دغه ساوند چې دلته په دغه کې ستا په کمپیوټر کې ستا ځینې وخت ستا دا نه وي خوښ، د هغه پر ځای باندې ته کولی شې چې پر ادر ساوند باندې کلیک وکړې د کمپیوټر څخه بیا یو ساوند واخلې. په کمپیوټر کې چې په هر ځای کې ساوند ایښی وي کولی شې چې هغه ساوند سلیکټ کړې او ور واچوې. یو دا دی. او دوهم ځینې وخت سلایډ اوښتل شاید ډېر وخت ونیسي نظر ودې ته لکه د ساوند وخت چې وي. مثلا د سلایډ اوښتل شاید 15 ثانیې وخت ونیسي مګر ستاسو ساوند چې دی هغه شاید 2 ثانیې وخت ونیسي. نو په دې وخت کې بیا موږ د لوپ څخه استفاده کوو. لوپ دا معنی کله چې دا ساوند خلاص شي بیا د سره څخه شروع شي، بیا چې خلاص شي بیا د سره څخه شروع شي. دغسې په ترتیب سره تر اخره پورې چې کله دا سلایډ اوړي یا دا سلایډ چې څونه وخت نیسي دا ډیوریشن یې په هغه وخت کې دغه ساوند باید لوپ وکړي وګرځي سره، یعنی یو وارې ختم شي بیا شروع شي بیا ختم شي بیا شروع شي. نو د ترانزیشن څخه وروسته دویمه ساحه چې ده د انیمیشن په نامه باندې یادېږي. انیمیشن د دې لپاره استفاده کېږي چې موږ تاسو غواړو چې پر یو ابجکټ باندې انیمیشن تطبیق کړو. ابجکټ پر سره کم باندې باید ښکاره شي، د هغه دپاره موږ تاسو د انیمیشن څخه استفاده کوو. اوس کله چې زه پر ترانزیشن باندې کلیک وکړم دغه ساحه چې ده دا ټوله فعاله ده ورسره، مګر کله چې پر انیمیشن باندې کلیک وکړم دا ساحه بنده ده. په دې خاطر باندې بنده ده چې دروست پر ما ابجکټ سلیکټ کړی نه دی. کله چې زه پر ابجکټ باندې کلیک وکړم دا ساحه ورسره فعاله کېږي. صحیح دی؟ یعنی د دې څخه هدف دا دی چې یا به پر عکس باندې ته غواړې چې تغییر او تبدیل راولې چې پر سره کم باندې ښکاره شي، یا غواړې چې پر خط باندې ښکاره کړې، یا غواړې چې مثلا پر شیپ ته وراچوې دي پر هغه باندې ښکاره کړې، یا چارټ دی یا هر یا ویډیو ده یا مثلا هر دغه فایل چې تا وراچولی دی یا ټیبل دی مثلا کولی شي چې پر هغه باندې تطبیق کړي. نو کله چې تاسو ابجکټ سلیکټ کړئ د هغه څخه وروسته دا ساحه پاتې کېږي. په دې ساحه کې بیا د ترانزیشن په رقم باندې اوله ساحه پریویو ده چې دا به وروسته ورته راسو. مثلا زه غواړم چې دغه ابجکټ سلیکټ کړم پر سره رقم باندې دا باید ښکاره شي. صحیح دی؟ یا مثلا پر سره پر دې رقم باندې غواړم چې ښکاره کړم، او یا مثلا ته مختلف ډولونه دي چې په هغه ډول باندې زه غواړم چې دغه ابجکټ ښکاره شي او په دې ځای کې مختلف آپشنونه دي. مثلا پر دې رقم باندې غواړم چې ښکاره کړم، یا مثلا غواړم چې پر دې رقم باندې ښکاره کړم. اوس که چیرې زه راسم مثلا په دې ځای کې دا ویل دغه کمه، اوس د ویل سره یو ځای په دې ځای کې دغه افیکټونه راځي. دا و هغه فرق سره دی. یوه دا دوهم ډول دی، ورپسې دا مثلا دریم ډول دی چې درې دانې کړۍ لري په اصطلاح باندې، دا څلورم ډول دی. او دغسې په ترتیب سره چې هر ډول ستاسو خوښ وي کولی شئ چې هغه ډول انتخاب کړئ. یعنی پر ابجکټ باندې موږ تاسو کولی شئ چې تغییر او تبدیل راولو. صحیح دی؟ اوس که چیرې ستا هدف دا وي چې ته دغه خط چې دی په دې ځای کې چې تا نیوشته کړی دی مثلا دا خط به زه سلیکټ کړم، دغه خط پر څه ډول باندې باید ښکاره شي یا پر څه ډول باندې باید چې دلته ډسپلې شي، پر دې خط باندې هم ته کولی شئ چې دغه انیمیشن تطبیق کړې. اوس کله چې زه پر هر انیمیشن باندې کلیک کوم مثلا پر دې ځای باندې یو انیمیشن تطبیق کړم، مثلا دا د دې سره ډایرکټ دلته یو نمبر هم راځي. صحیح دی؟ ورپسې مثلا غواړم چې د دې څخه وروسته پر دې باندې تطبیق کړم، د دې سره ډایرکټ مثلا یو بل نمبر راځي. ښه دا دریم سو. دا په دې خاطر باندې چې ما سهار په دې دغه کې ځینې تغییر مې راوستلی دی، زه به راسم و صحیح سو. دا سلایډ مثلا ما جوړ کړی دی. اوس زه غواړم چې پر دې سلایډ باندې انیمیشن تطبیق کړم. راځم مثلا اول د واره غواړم چې افغانستان چې زه په دې ځای کې سلیکټ کړم، پر څه رقم باندې زه غواړم چې دغه افغانستان ښکاره شي، یا مثلا د افغانستان څخه تر مخه به اول پر دې سلایډ باندې پر دغه شیپ باندې بیا عملي کړم. مثلا دغه شیپ زه غواړم چې پر دې ډول باندې ښکاره شي، یا مثلا پر دې ډول باندې ښکاره شي، یا پر دې ډول باندې ښکاره شي. هر ډول چې زه غواړم چې ښکاره یې کړم کولی شم چې په هغه ډول باندې ښکاره کړم. اوس که چیرې تاسو فکر ورته وکړئ دلته یو راغی، دا معنی چې اول انیمیشن چې دی پر دې باندې پر دا شیپ باندې تطبیق شوی دی. ورپسې په دغه شیپ کې زه غواړم چې پر دا خط باندې زه یو انیمیشن تطبیق کړم.
کله چې دغه شیپ راغی دا خط بیا پر څه ډول باندې ښکاره شي پکښې کې صحیح شو ورپسې مثلا دا ډول مې مثلا نه دی خوښ پر دې ډول باندې زه غواړم چې ښکاره کړم یا مثلا غواړم چې پر دې ډول باندې ښکاره کړم صحیح دی نو د دې لپاره اوس که چیرې ورته متوجه سي دا دوهم سو یعنې په دغه یوه ساحه کې موږ دوه انیمیشنه تطبیق کړله صحیح دی ورپسې راځم د دې څخه وروسته د کابل په نامه باندې چې کوم شیپ موږ جوړ کړی دی زه غواړم چې پر دې شیپ باندې کوم تغیر او تبدیل راولم د هغه دپاره بیا کولی شم چې د دې انیمیشن څخه مثلا استفاده وکړم دا پر دې شیپ باندې تطبیق شو که د چیرې هدف دا وي چې پر خط باندې هم یو انیمیشن تطبیق کړې بیا راځې پر دې باندې کلیک کړې مثلا دا یو ډول دی هر ډول چې مو انتخابوئ هغه په تاسو پورې مربوط ده د پریویو څخه هدف دا دی کوم انیمیشنونه چې تاسو تطبیق کړي دي غواړئ چې هغه ځان ته ښکاره کړي چې پر څه ډول باندې دا ښکاره کېږي نو دی په ترتیب سره دغه رقم ښیي درته اول سو دوهم سو دریم سو او څلورم سو اول مو پر دا شیپ باندې تطبیق کړي دوهم مو پر دا افغانستان باندې تطبیق کړي دریم مو پر دغه شیپ باندې تطبیق کړي څلورم مو پر کابل باندې تطبیق کړي صحیح دی نو د دې لپاره موږ د انیمیشنونو څخه استفاده کوو دغه ځینې نور انیمیشنونه دي که چیرې مثلا دا شیپ دی مثلا دغه ما سلیکټ کړی دی راځم د دې ځای څخه هم استفاده کولی شم چې دا د ویل په رقم باندې زه غواړم ښکاره کړم یوازې دغه یو شیپ دی سلیکټ کړي پر هغه باندې هغه رقم عمل اجرا کوي لکه موږ چې په دې ځای کې دغه کوو انتخابوي په تاسو پورې مربوط دی چې کوم یو انتخابوي مثلا پر دې رقم باندې غواړئ چې انتخاب کړئ یا مثلا په دغه کې شیپو کې مثلا پر دې ډول باندې غواړئ چې ښکاره کړئ صحیح دی بیرته هغه شیپ سو یا مثلا راځئ مور افیکټس مور افیکټس دا ځینې نور افیکټونه دي چې ته کولی شې چې مثلا زوم چې کله زه پر وکړم دی دغه کېږي د دننه څخه راپورته کېږي د باندې بیرته که چیرې زه پریویو پر کلیک کړم کابل ورپسې دیم دا پر دې باندې ما څو انیمیشن ما پر تطبیق کړله پر دا یوه سلاید دغه پر دا یوه شیپ باندې یعنې تاسو کولی شئ چې د یوه څخه زیات انیمیشنونه هم تطبیق کړئ په یوه ابجکټ باندې صحیح شو د هغه څخه وروسته بله ساحه چې ده ښه دا ځینې مختلف مور افیکټ ښه امپاسایز مثلا سپین پایز باندې په رقم باندې دغه کې کله چې زه مثلا پر دې ځای باندې کلیک وکړم انیمیشن اوس پر کوم ډول باندې زما خوښ دی چې زه غواړم چې هغه پلی کړم صحیح دی یا مثلا زه غواړم چې یوازې دغه یو دلته مې دا یې سلیکټ کړئ راځم دا یوازې دغه کوم یوازې دغه یو شیپ سره راوړي کوم شیپ چې ستاسو خوښ وي هغه شیپ په دې ځای کې انتخابولی شئ او کوم تغییر او تبدیل چې تاسو راوستلی دی هغه تغییر او تبدیل درته ښکاره کوي صحیح دی په انیمیشن پین کې ورپسې د دې څخه وروسته بله ساحه چې ده د ټریګر په نامه باندې یادېږي د ټریګر څخه هدف دا دی مثلا زه راځم دلته و دې ځای ته د دغه سلاید شکل بې زور واړوم رابسم د دې لیاوټ به مثلا دا ساده لیاوټ به ورکړم کله چې مې ساده لیاوټ ورکړي رابسم دلته به سمارټ آرټ پر واچوم پر سمارټ آرټ باندې چې مې کلیک وکړي مثلا سایکل ته راځم دغه رقم یو سایکل غواړم چې واچوم دا ټریګر ته متوجه شئ چې د ټریګر څخه کار څه دی پر دې ځای باندې دا فکر کوم په ورډ کې به مو په یاد وي او دا به یو کمه صحیح دی ورپسې دا به دوه کمه ورپسې دا به مثلا درې کمه دغسې مثلا انټر پر وامه چې بل ورسره یو ځای شي دا هم څلور انټر پر وامه ده چې بل ورسره یو ځای شي دا هم پنځه انټر پر وامه چې شپږم ورسره یو ځای کړم او انټر پر وامه چې اووم ورسره یو ځای کړم دا شیپ جوړ شو یا دا سمارټ آرټ ما ور واچوئ دغه تغییر او تبدیل دا موږ تاسې ویلي وو په ورډ کې صحیح دی اوس زه به د دې شکل ور واړوم مثلا پر دا رقم رنګونه به ورکړم یا به پر دا رقم باندې دغه کړم پر دا رقم باندې به ښکاره کړم 3D شکل باندې یا به کلر ور چینج کړم مثلا پر دا ډول باندې کلر مختلف رنګونه چې واخلي دا بیا هم یو رقم رنګونه پکښې کې دي دغه صحیح دی یعنې د ونې سره جلا کېږي چې اول یې کم یو دی دوهم یې کم یو دی دریم یې کم یو دی هر دغه چې راځئ بېرته و انیمیشن ته په انیمیشن کې مثلا یو انیمیشن پر تطبیق کوو مثلا دغه رقم یو انیمیشن صحیح دی دا چې پر تطبیق کوي زما هدف دا دی چې زه ټریګر ووایم د ټریګر څخه هدف دا دی چې موږ تاسو کولی شو چې دوه ابجکټ سره کنیکټ کړو کله چې زه پر یو ابجکټ باندې کلیک وکړم هغه بل ابجکټ کې تغییر راسي کوم انیمیشن چې ما پکښې راوستی دی هغه پکښې تطبیق سي راځم مثلا بیرته و انسرټ ته په انسرټ کې به مثلا شیپ ور واچوم شیپو کې مثلا یو شیپ به ور واچوم چې داسې یو څه دغه ور واچوم دا شیپ مې مثلا ور واچوئ دا شیپ چې مې ور واچوئ بیرته راځم پر دې باندې کلیک کوم پر دې چې مې کلیک وکړئ راځم و انیمیشن ته راځم و ټریګر ته
پر ټریګر باندې زه وایم دا سمایل. کله چې زه پر سمایل باندې کلیک وکړم را بسم یو وار سلاید شو ته په سلاید شو کې دغه کرنټ سلاید به دغه کوم ښکارا کوم. نه معلومیږي یوه راځي په هغه بل اپشن کې راځي. صحیح شو؟ نو د دې دپاره موږ کولی شو چې دا تقریبا دا رقم شوله لکه لینک چې ورکوم زه. دا زه نه پوهېږم چې چا زما څخه پوښتنه وکړه چې دا مثلا زه پر یوه باندې کلیک وکړم اوله ویډیو راسي پر دوه باندې کلیک وکړم دوهم عکس مثلا راسي چا دا وکړه. د دې لپاره اوس نو که چیرې بیا ته غواړې چې په ویډیو کې استفاده وکړې په عکس کې استفاده وکړې دغه یې فقط طریقه ده. نور مخته بیا ته خپله پسې ولاړ شه چې پر سره کم باندې کولی شې. نو دا په انیمیشن کې ټریګر شو. که چیرې زه دلته پر دې ځای باندې کلیک وکړم دی ما ته فقط دغه شیپ دغه کوي راته ښکاره کوي. یا که چیرې زه پر دې باندې کلیک وکړم دی فقط دغه شیپ راته سلیکټوي. مثلا دا دغه کوم پلی کوم دی په دغه شیپ کې تغیر راولي. دا خو دغه و دا انیمیشن پین و دغه ساحه وه. دا به زه بیرته بند کړم. اوس په دغه کې مثلا یا راځم مثلا پر دغه ویډیو باندې دې ته یو انیمیشن ورکوم مثلا پر دې رقم باندې یو انیمیشن ورکوم چې پر دې ډول باندې ښکاره شي او افیکټونه یې مثلا فرام بټم ټو لیفټ د دې ساحې څخه دی دا رقم راځي. صحیح دی؟ اوس که چیرې انیمیشن پین ته راسمه که ستاسو فکر سوی مثلا پر دې باندې زه کلیک وکړم پر دې ډول باندې ورپسې مثلا پر دې باندې کلیک وکړم دی ډایرکټ دغه کېږي د ویډیو ډایرکټ راولي. صحیح دی؟ نو د دې لپاره چې موږ تاسې دوه شیپونه یا دوه ابجکټونه سره کنیکټ کړو یو د بل سره د هغه لپاره موږ د ټریګر څخه استفاده کوو. د هغه څخه وروسته بله ساحه چې ده د انیمیشن پینټر په نامه باندې دی. انیمیشن پینټر عینا دا رقم کار کوي لکه موږ تاسې دلته دغه پینټر څخه استفاده کوله. انیمیشن پینټر څخه هدف دا دی چې مثلا زه راغلم پر دې باندې مثلا یو انیمیشن مې تطبیق کړی دی ما دغه کړی دیم سپین مثلا انیمیشن پینټر دی. زه چې کله پر دې باندې کلیک وکړم او پریویو یې کړم دی فقط ما سره څرخي. زه غواړم چې دغه رقم عملیه پر دغه باندې اجرا کړم پر یو بل یوه باندې مثلا اجرا کړم مثال پر یو عکس باندې اجرا کړم یا مثلا پر دغه یوه باندې. نو راځم پر دې باندې کلیک کوم پر انیمیشن پینټر باندې کلیک کوم راځم پر دې باندې کلیک کوم. صحیح شو؟ نو دی بیا هغه ابجکټ هم هغه رقم ورسره اړوي. کوم تغیر و تبدیل چې تا په یوه ابجکټ کې راوستلی دی که غواړې چې هغه رقم تغیر و تبدیل ته په نورو ابجکټو کې راولې د هغه دپاره موږ تاسې کولی شو چې د انیمیشن پینټر څخه استفاده وکړو. عینا لکه موږ تاسې چې په ورډ کې وویله پینټر دا و چې موږ ما درته وویل ما که چیرې زه برس د رنګ په دبلي باندې نه باسم او پر دیوال باندې کش کړم د دیوال رنګ هغه رقم کېږي لکه په دبلي کې چې کوم رنګ موجود دی. اوس په دې ځای کې زه چې کله پر دې ځای باندې ما یو عمل اجرا کړی دی زه چې دغه پینټر سلیکټ کړم په دې ځای کې او راوړم پر دې ابجکټ باندې تطبیق کړم نو دغه ابجکټ هغه رقم حرکت کوي لکه څنګه چې دا مخکنی ابجکټ حرکت کوي. صحیح دی؟ تاسې کولی شئ چې د دې پر ځای باندې مثلا زه به راسم یو بل دغه نوی سلاید ور واچوم دا یم نوی سلاید را بسم یو ویډیو به مثلا ور واچوم ویډیو به زما د کمپیوټر څخه ور واچوم یو څه به دا سایز به یې ور کوچنی کړم. اوس راځم و دغه ته بیرته و انسرټ ته په انسرټ کې راځم و شیپ ته دغه شیپ بیرته زه غواړم چې دا شیپ زه دا رقم کړم تقریبا لکه یو بټن غوندې. بیرته راځم انیمیشن ته پر ویډیو باندې کلیک کوم راځم پر ټریګر باندې کلیک کوم پر دې باندې کلیک کوم پر سمایل فیس 2 باندې کلیک کوم. سمایل فیس 2 باندې چې مې کلیک وکړي ښه جوار به و دې ته یو دغه ورکړم دیم پاوز ورپسې انیمیشن یې پر دې باندې کلیک ښه پر دغه ویډیو باندې زه باید کلیک وکړم راسم و دې ته دیم سمایل فیس 2 اوس که چیرې راسم و سلاید شو ته سلاید شو فرام کرنټ سلاید زه نه پوهېږم هلته به بیا ډسپلی به شي که به نه شي ډسپلی ښه دغه بیا ګوري که نه ګوري هلته نه درته معلومېږي. کله چې زه پر دغه باندې کلیک وکړم پر دغه شیپ باندې چې زه کلیک وکړم پر دغه شیپ باندې چې زه کلیک وکړم دی ماته ویډیو پلی کوي یعنې د شیپ سره ډایرکټ دغه کېږي. کولی شو چې ویډیو مو سره کنیکټ کړو. صحیح دی؟ بیرته به اسکیپ بټن پر ووایم
چې بیرته ولاړ شي خپل اصلي حالت ته، نو تاسو کولی شئ چې هم ویډیو ورسره کنیکټ کړئ، هم عکس ورسره کنیکټ کړئ، هم مثلا ټیبل ورسره کنیکټ کړئ، هم شیپ ورسره کنیکټ کړئ. هر شی چې مو هدف وي کولی شئ چې هغه په یوه وخت ورسره کنیکټ یې کړئ د ټریګر په واسطه باندې. صحیح شو. د دې څخه وروسته بله ساحه چې ده د ډیوریشن په نامه باندې دی. ډیوریشن څخه هدف دا دی، مثلا زه راځم بیرته و دغه ته، دغه اول سلایډ ته به راسم. په اول سلایډ کې مثلا دا ما څه رقم دغه کړی دی، پر دې رقم باندې مثلا جوړ کړی دی او وخت چې دی 2 ثانیې دی. زه غواړم چې دغه ډیوریشن چې دغه یو سلایډ چې دغه کېږي، دغه کارونه چې اجرا کېږي دې ته 10.25 ثانیې وخت ورکړم. اوس بیرته کلیک پر وکړم. صحیح دی اوه، یعنی 10.25 ثانیې دی وخت باید ونیسي چې بیا دغه انیمیشن تطبیق کړي، پوره یې کړي، ختم یې کړي. تر اوسه پر دا نه دی ختم شوی، اوس دا دی ختم شو. صحیح دی. نو وخت په تاسو پورې مربوط دی چې څونه ډیوریشن ورکوئ. اوس د دې څخه وروسته بله ساحه چې ده د ډیلې په نامه باندې دی. ډیلې د دغه یوه او د دې یوه ترمنځ مثلا وخت زه ورکوم. زه راځم مثلا په ډیلې کې دغه انتخابوم، دې ته به ورکړم دا یم 2 ثانیې. دی 2 ثانیې وخت نیسي، وروسته بیا افغانستان راځي. که چیرې زه دغه مثلا 10 ثانیې کړم، صحیح شو. را به سم دلته دا پر دې باندې تطبیق کړم، دا ډیلې او ډیوریشن ده. په دې ځای کې مثلا دا خط چې دی، د دې خط رنګ به یو ور زور واړوم چې بیخي معلومیږي نه، د دې خط رنګ به تور کړم. اوس معلومیږي. اوس اوله جمله چې ده پر دې ځای باندې ختمه شوې ده، پر دې ځای باندې ختمه شوې ده. راځم و انیمیشن ته، انیمیشن مثلا پر دا ډول باندې انیمیشن کوم دې جملې ته. اوس د دې یو بل شي ته متوجه اوسئ چې په هر سلایډ کې چې تاسو انیمیشن تطبیقوي هغه بیا د یوه څخه شروع کیږي. صحیح دی. اوس دا اول انیمیشن پر دې باندې شو، کنه دا ما باید چې اول نه وای کړی، اول زه باید چې پر دې باندې انیمیشن تطبیق کوم، مثلا دا دغه کومه. صحیح دی. خو هغه بیا موږ کولی شو چې موو ایرلیر، وینئ دا بیرته اول شو، دا دوهم شو. صحیح دی. او یا موو لیټر. موو لیټر یعنی د دوهم څخه وروسته دی دغه اول راوله. ورپسې مثلا دوهم دغه چې دی پر کابل باندې تطبیق کومه، راځم پر کابل باندې مثلا پر دې ډول باندې غواړم چې تطبیق کړم. اوس ډیلې چې ده، ډیلې مثلا دا څونه وخت باید ونیسي، دا مثلا 3 ثانیې وخت ورکړم، بیرته بیا پریویو کړم. اوس دا کابل چې راځي هلته، کابل 3 ثانیې وخت باید ونیسي چې هلته به هغه ځای کې ښکاره شي. صحیح شو. نو دغه ډیلې موږ ورکوو چې دا ابجکټ په څونه وخت کې ته غواړې چې تا ته ښکاره شي. د دې لپاره موږ د ډیلې اپشن څخه استفاده کوو. او ډیوریشن چې دی، ډیوریشن او د ډیلې فرق څه شی دی؟ دغه اوس مې ووایه فرق یې څه شی دی؟ دغه په ډیوریشن کې چې دی، دغه کابل باندې چې ما کم انیمیشن تطبیق کړی دی، دا باید څونه وخت ونیسي چې دغه انیمیشن یې تطبیق شي پر اوه. مثلا دلته 50 دی، زه دا راځم مثلا 7.25 ثانیې کوم. 7.25 ثانیې وخت نیسي چې کابل انیمیشن یې تطبیق کېږي. زه راځم مثلا پر دې باندې کلیک کوم او اوس ورته معطله شي. صحیح دی. یعنې بیخي سلو شو. 7.25 ثانیې دی وخت نیسي چې دغه کېږي، دی تطبیق کېږي پر دې باندې. او ډیلې چې دی، ډیلې د اول دغه څخه، د اول انیمیشن څخه دوهم انیمیشن څونه وروسته باید راسي، د هغه دپاره یې موږ تطبیق کوو. راځم مثلا دا مې اول، دوهم، دریم، څلرم به مثلا پر دې باندې تطبیق کړم. څلرم راځم مثلا په دې ځای کې پر دغه ویل باندې کلیک کوم، دا څلرم. اوس دا څلرم څونه ډیوریشن زه غواړم چې دې ته ورکړم، دغه څونه ډیلې کړم یا وروسته کړم، دا به
اوکې کوم اول دوباره مثلا اوله دغه جمله رااله ورپسې کابل وخت نیسي ورپسې 4.50 ثانیې دغه بله جمله چې دا ښکاره کېږي دغه وخت نیسي صحیح شو نو د دې دپاره موږ د ډیلی او ډیوریشن څخه استفاده کوو د هغه څخه وروسته بله ساحه چې ده دغه ریارډر انیمیشن ریارډر انیمیشن دا معنی چې اوس ته غواړې چې اول انیمیشن چې دی پر دغه یوه باندې تطبیق سي دا دریم دی دا به موو ایرلیر کوم اول به یې کوم صحیح دی اول سو ورپسې دوهم انیمیشن چې دی هغه خدای پر دې باندې تطبیق کېږي دریم انیمیشن چې دی هغه پر دغه جمله باندې تطبیق کېږي دا دریم انیمیشن څلورم انیمیشن چې دی پر دې باندې تطبیق کېږي اوس که چیرې ته غواړې چې په دې ټوله سلایډ کې اول به چې مثلا دغه راسي د هغه لپاره موږ کولی شو چې موو ایرلیر یې کړمه دریم یې کړمه دوهم یې کړمه اول یې کړم مثلا او یا بیرته کولی شم چې څلورم یې کړمه صحیح دی دغه تعداد یې هلته اوړي اوه دغه حد درښیم دا څلور اوه نو د دې دپاره موږ استفاده ځینې کوو که چیرې په انیمیشن کې څوک پوښتنه لري ویې کوي نشته ښه